بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو میلمنو، محترم لودین صاحب، افغانانو، ورونو، خویندو، د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ، دغه 15 پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي څو لحظې چې زموږ سره یاستئ د دغه پروګرام نه خوند واخلئ او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه پروګرام د تاسو شریک کړئ. موږ دلته د نن پروګرام لپاره دوه میلمانه لرو، ډاکټر صاحب نصرالدین پیکار او محترم احسان صداقت. او لودین صاحب تاسو خو کوربه یاستئ، مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تا ته او همدارنګه میلمنو ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسي. ډیره مننه. هموطن عزیز، برادر و خواره محترم، در هر کنج دنیا که هستین به این پروگرام 85مین پروگرام در سلسله ذهنیت سازی صلح شما را خوش آمدید میگویم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. به صورت عموم ما پروگرام خود با یک مقدمه شروع میکنیم و برای که بعد از او که مقدمه ما خلاص شد و یک محتوا برای پروگرام جور کردیم، بعد از ما میمانه را دعوت میکنیم که نظریات و برداشته خود همراه ما شریک بسازن. در این وقت ما از بیننده خود خواهش میکنیم که په تفسیرو په کامنټو کې خپل تفسیرې، خپل برداشتونه او خپل تجربې د موږ سره شریکې کړي او د موږ د میلمنو نه بیا پوښتنې هم وکړي. نو لودین صاحب، د تاسو په اجازه به موږ دغه سکرین شیر وکړو او پروګرام به شروع کړو. نو مهرباني. لودین صاحب، دغه اول سلاید تاسو تشریح کړئ. داسې زر زر یې تشریح کړئ چې بیا میلمنو ته وخت ډیر وي چې خبرې وکړي. او ډیره مننه. لکه څنګه چې زموږ او تاسو دوستان لیدونکي اوریدونکي د دې سلاید سره ډیر آشنا دي او دا د موږ د کار نقشه ښیي. عام ډول باندې دا یو پلان ګذاري ده د دې ټول پروګرام. په عامه توګه موږ لوستلي او ویلي مو بار بار هم تکرار کړي چې انسان په فردي توګه او یا په ټولنیزه توګه د محتاجي له ساحې نه ژوند یې پیل کیږي او دننه په وجود د دې کې توانمندي د دې شته چې تر څو هغه د فلاح او سلام په لوري باندې د عادي ساحې نه هم عبور وکړي. خو په مخ کې ځینې خنډونه موجود دي. هغه خنډونه سبب د دې کیږي چې افراد او ټولنې همیشه د محتاجي په ساحه کې پاتې شي. عمده برخې موږ او تاسو په دې باندې پروګرامونه کړي وو چې اول د ژبې مشکل ده چې ژبه د محتاجي د ساحې ژبه او د فلاح او د سلام د ساحې ژبه تفاوت لري. که موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، د ژبې اصلاحات موږ ته پکار دي. د مقصد شتون او نشتون هم د انکشاف په لاره کې مهم رول لوبوي. هغه افراد یا ټولنې چې مقاصد روښانه وي او د مقاصد په لور باندې دوی وسایل خپل تنظیم کی کولای شي چې وړاندې تګ وکړي. همدارنګه د مقصد سره د انضباط او ډیسپلین درلودل هم ډیر مهم دي چې موږ په اسلامي مصطلحاتو کې زیاتره د تقوا اصطلاح هم د دې سره اړخ لګوي. نو په عامه توګه باندې د محتاجۍ په ساحې کې د خپل انکشاف په مخ کې دغه درې عمده خنډونه موجود دي. کله چې افراد یا ټولنې د استقلال یا عادي ساحې ته وده وکړي، نو بیا مخکې اجتماعي وضعیت رامنځته کیږي. د فردي ساحې نه د اجتماعي ډول بعضې خنډونه موجود دي. مثلا د ایګو مدیریت او نه مدیریت، دا یو خنډ هم ده او که چیرې چې مدیریت شي دا یو فرصت باندې بدلیږي د پرمختګ لپاره. په همدارنګه د ایګو سره د فهم و تفهیم موضوع تړلې ده چې که چیرې یو فرد یا ټولنه په خپل ټولنیز ژوند کې د فهم و تفهیم مهارتونو نه کار واخلي، نو دا کولای شي چې پرمختګ وکړي او د تعاون لارې په مخ باندې لاره خلاصه شي.
او تعاون موږ او تاسو په څو پروګرام درلودل چې ټولنیز انکشاف چې دغه په متن کې افراد هم انکشاف کوي یا فردي انکشاف چې د ټولنیز انکشاف سبب کیږي هغه په تعاون پورې تعاون علی البر یعنی په ښو کارونو کې او د بل سره مرسته کول هغه د فلاح او سلام ساحې ته انکشاف مومي د تعاون په برخه کې ځینې ورونو دوستانو وطنوالو موږ نه پوښتنې کړي او دا مخته ایښې ده چې د تعاون بنیادونه څه شی دي د تعاون بنیادونو د اعتماد په باره کې موږ سره خبرې کړي یا یو څو پروګرامه به سوي چې د تعاون بنیاد په اعتماد او باور باندې استواره ده همدارنګه د اعتماد په اړه باندې موږ تاسو دغه څو پروګرامه لرو چې نن د اعتماد په ځینو برخو باندې موږ تاسو خبرې کوو او ډیره مننه د اعتماد په باره کې موږ 15 اړخ د اعتماد ته غواړو چې توجه وکړو او په هغه اساس باندې به ان شاء الله دوستانو ته دغه پروګرام وړاندې کوو د دې لپاره چې حافظه د دوستانو تازه شي اول هغه د ځان باندې اعتماد څخه دا څه تاثیر لري چې اړخونه لري تیر پروګرام د موږ دغه باندې استوارو بیا د اړیکو اعتماد روابط در روابط بین افراد اعتماد چی رول داره چه قسم میتونه او رو زیاد شود چه قسم میتونه از بین بره سومش اعتماد تنظیمی است در تنظیم‌ها و در نهادها اعتماد چی رول داره چه قسم پیش رشد میکنه و چی رقم از بین میره بعد از او در بازار مارکت تراست و بازار که اعتماد څومره رول لري څومره مهم ده څه رقم سره د خلکو اعتماد کمیږي او بیا ټولنیز اعتماد ټولنه کې عمومي د اعتماد سویت څه رقم رول لري موږ دغه انفرادي ځان باندې اعتماد باندې موږ خبرې کړې دي دغه مثلث د اعتماد چې مهم هغه ده چې په ځان اعتماد وکړي بعد د دې چې په ځان اعتماد وکړي په نورو باندې اعتماد وکړي او بیا نور خلک په تا باندې اعتماد وکړي دغه یو اساس ده په کامنټو کې موږ د یوټیوب چینل لینک اچولی افغانستان پیس چینل دغه پروګرام که دوستان غواړي وویني څلور اتیاوم پروګرام کولی شي هلې ته وګوري ځان باندې اعتماد سټیون ام آرکوي په سپید اف ترست کې لیکلي چې اعتماد څلور پایې لري لکه یو میز چې څلور پایې لري نو زر به پرې لاړ شو یوه دا د صداقت ده یا هغه انټیګریټي صداقت بیا حسن نیت ده بیا ظرفیت ده او بیا فعالیت او نتیجه ده دا څلور شیان انټیګریټي انټنت capabilities and results دې باندې هم موږ خبرې کړې دي بیا موږ وویلې چې د دې لپاره چې هم ځاني او هم د روابطو اعتماد زیات او کم سي دغه 14 هغه لري 14 عاملونه لري چې هغه مهم دي اول دا چې د انسان وضاحت کلام ولري د احترام ښکاره کول دیگه مردم احترام نشان بدن شفافیت داشته باشن غلطی خود یا اشتباهات خود اصلاح کنه و بر دیگه وفادار بمانه این 5 چیز بسیار مهم اعتماد زیاد میکنه از اعمال خود نتیجه مثبت گرفته باشم زن وده و کول خود رشد نمو بده د توقعات و وضاحت د ځان محاسبه او مسؤلیت او د واقعیت سره مخامخ کېدل او نورو ته غوږ نیول تعهد او وعدو ته وفا یعنی اوفوا بعهدکم د قرآن شریف کې ذکر شوی ده او په نورو اعتبار کول دغه 14 عاملونه د انسان ظرفیت ښه کوي دغه 15 اول کارونه چې دوی وکړي د دوی په کرکټر او شخصیت باندې خلک اعتماد کوي دغه په منځ کې 15 شیان چې دي د دوی په اهلیت او ظرفیت باندې خلک اعتماد کوي او دغه 3 صفات دي دا دواړه ګډ هم د شخصیت او هم د اهلیت په باره کې دوی تاثیر کوي نو د نن پروګرام
دغه دیارلس شیانو او دغه مهم هغه چې ستیون کوي د اعتماد لپاره فکر کوي چې دا لکه یو بانکی حساب ده، مثل یک حساب بانکی است که در روج آدم میتونه پیسه پرته و از پیسه بکشه، پیسه پرته و پیسه بکشه. به قسم یک مثال درباره اعتماد هم میتونه، اعتماد یک حساب اعتمادی داره که چی چیزا ده باعث میشه که او را زیاد کنم. این چیزی که ذخیره است یعنی چیز است، کوشش کنه که درباره امون نفر معلومات پیدا کنه، به جزئیات خرد و ریزه توجه بکنه، خپل با وعده که وعده میته به وفادار بمانه، توقعات خود وضاحت بده، احترام، ادب و مهربانی وخی، کسی که غایب است برای زو وفادار باشه، غیبتش نکنه، فیدبک ورکی برته، مقابل طرف او بخی، اگر از طرف مقابل کدام صورت بگیره او رو ببخشه و اگر خودش اشتباه کنه بخشش بخواه. این چیزا امی اعتماد روابط بلند میبره و برعکس از دو چیزایی که او را از بین میبره. فکر روی کسی مقابل طرف پیزنی دی مقابل طرف سپکاوی اوقات بیعتنایی او که ولی وعده ماتی که خپل توقعات مبهم پریږدي، بی احترامی او بی ادبی او بی رحمی وخی، د غایب غیبت وکي، فیدبک ونه ورکوي، بغض او کینه او حسد وساتي او غرور او کبر وخی. نو دغه یوه مقدمه و اوس به له دغو شیانو نه تیر سو، دغه هغه به م لرې کړو. سکرین به لرې کړو چې موږ ټول یو بل ووینو او اوس به نوزتي بحث شروع کړو. اول از این شروع میکنیم. محترم دکتر سپیکار، شما خود در این جمع بسیار فعال بودین، در نهاد هم کار کردین، قطع مردم هم در جمله فعالیتایتان قطع مردم به قسم فردی هم در تماس بودین، در افغانستان هم کار کردین. شما چی فکر میکنین به چه قسم میتونه اعتماد روابط بهتر شوه، خوب شوه، چی تاثیر داره اعتماد باشه نباشه، چی چیزا باعث میشه؟ یک 5 دقیقه اگرم برداشت خود در این باره تشریح کنین، بعد از او از صداقت سے خواهش میکنیم که اونم بگه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما جناب درانه صاحب. بار مجدد ادای احترام خدا خدمت شما، خدمت لودین صاحب و جناب صداقت صاحب تقدیم میکنم. موضوعی را که شما امروز انتخاب کردین یک موضوع خیلی عالی است و موضوعی است که دقیقاً بدون در نظر داشته تمام مؤلفه هایی که جناب شما برشمردید، انسان نمیتواند در یک اجتماع به سوی رشد و ترقی و تعالی برود. اگر می کامرایتان یک ذره شور بتن که کل بیخی سی اینالسی شد. تشکر. درست شد؟ بله. لذا خدمت شما عرض کنم که همان گونه ای که تعریف می کنند که در حقیقت خود اعتماد یک حالت ذهنی و اجتماعی است که یک فرد یا یک خانواده و یا یک گروه به خاطر کسب مسئولیت و مسئولیت نسبی همه راهکارها و کارکرد و صداقت و راستکاری و مناسبات نیک خود به خاطر امنیت آینده خود به یک فرد، گروه و یا اجتماع می سپارد. علمایی که در بخش اعتماد کار کردن اونا میگوین که اعتماد بنیادترین مؤلفه هستی انسانی است. یعنی در حقیقت اعتماد ستون فقرات رشد و انکشاف اجتماعی را تشکیل میده. و شما میدانید که اعتماد در حقیقت مراحل مختلفی دارد. یه اعتماد از فرد شروع میشد، فرد در برابر فرد. اعتماد ابتدایی است، اعتماد ظاهری است، اعتماد تجربی است و بعد از او اعتماد عقلانی است. یعنی این مراحل سپری می شود تا آدم به یک نتیجه می رسد که
همه داشته های فکری و کارکردهای خود در برابر یک کسی به خاطر ایجاد مسئولیت می سپارد. اولین مؤلفه‌ای که میتواند در بخش اعتماد یقیناً کارکرد داشته باشد عبارت از زبان است. در گذشته ها در سده 17 و 18 می گفتند که زبان یگانه وسیله کمونیکیشن یا افهام و تفهیم است. ولی امروز بر بنیاد زبانشناسی بسیار دقیق تعریف می کنند که زبان عبارت از بازتاب تاریخ، فرهنگ، ادبیات، عرفان، معرفت و باورهای انسانی است. یعنی این زبان است که در حقیقت انسان در جامعه مطرح می کند. زبان خودش بازتاب دهنده اندیشه و تفکر است. حتی سقراط بالاتر از او می رود می گوید که زبان خود اندیشه است. یعنی اگر زبان وجود نداشته باشد در حقیقت اندیشه وجود نمی داشته باشد و یا است که بازتاب داده نمیشه. فلهذا ما در یک جامعه‌ای که زندگی می کنیم در حقیقت این همان زبان است که می تواند روابط میان انسان، خانواده، فرد، سازمانها، احزاب، جنبشها، حرکات، کشورها، همسایه‌ها، منطقه و حتی جامعه جهانی را بازتاب بده. لذا در اعتماد یقیناً که شما باید چندین مرحله را در نظر داشته باشین. با کسی که میخواهین اعتماد داشته باشین، صداقتشان، پشتکارشان، عملشان، گفتارشان، کنش و منش و بینششان بر شما بسیار اهمیت دارد. اما در مراحل ابتدایی در بسیار اوقات آدم به گونه احساسی یا احساساتی هم به کسی اعتماد می کند. یا مسائل قومی است، یا مسائل تباری است و یا زبانی است و یا پیوند ریشه و بیساخش تنداری است. در ابتدا این تجربه یا این اعتماد برخی اوقات خیلی شکننده می باشد. یعنی اگر شما بر اساس ظواهر یک انسان بدون در نظر داشته مطالعه عمیق پیرامون شخصیتش و گذشته و آینده و امروزش فکر نکنین، در حقیقت اعتماد شما شکننده می باشد. یعنی در حقیقت به طرف فروپاشی می رود اعتماد. در ضمن از او در مسئله اعتماد طوری که گفتیم زبان باید زبان گفتاری، زبان نوشتاری و زبان بیسا افهام و تفهیم باید باعث اتصال انسان ها شود، نه باعث اختلاف میان انسان ها. در بسا موارد انسان ها آنقدر بالای زبان به مثابه یک مسئله ذاتی میپیچند که در حقیقت خلاف ماهیت زبانی است. این زبان است که خداوند به مثابه بهترین و نخستین صلاح برنده بر انسان داده به خاطر که همدیگر خود درک کنند و بدانند، نه به خاطر ایجاد اختلاف. هیچ زبانی در هیچ جامعه مقدس نیست و هیچ زبانی در یک جامعه غیر مقدس نیست. همه زبان ها متناسب به ظرفیت و داشته ها و انباشته های فکری و تاریخی خود دارای مقدسات خود هستند و این زبان انسان ها را با هم وصل می سازند. ډیره مننه ډاکټر صاحب. صداقت صاحب تاسو دلته په ټولنه کې فعال یې، په بزنس کې هم بزنس هم لرئ، کارونه هم کوئ. د تاسو تجربه د اعتماد څومره رول لري په انفرادي روابطو کې او په کار کې په ځان اعتماد؟ دغه ټول خپل نظریات تاسو هم په 15 دقیقو کې وړاندې کړئ. ډېر بخښئ. ډیره مننه درانه صاحب. تاسو ته بیا هم تاسو سلامونه او جناب پایکار صاحب او جناب لودین صاحب او د دې خبرونه ټول لیدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. زه به داسې دومره علمي او کتابي ونه غړېږم لکه څنګه چې جناب پایکار صاحب په رڼا واچوله، هغه ډېر علمي او ډېر ژور بحث وکړ. زه به داسې فرعي په بحث وکړم، فرعي او د ژوند د تجربو نه چې دا لکه یو بانډار داسې د پیغیدو زه به د ژوند تجربې تاسو سره چې عملي تجربې چې ما په سترګو لیدلې دي او یا مې اورېدلې دي دغه په تاسو سره شریکې کړم. شروع به دې نه وکړم چې یو دوه ملګري وو د اعتماد په باره کې یا د اعتبار په باره کې. وایي دوه ملګري وو په سفر تلل، هوټل ته ننوتل، یو کوټه یې پکې راونیوله، هغه منیجر کلي ورته ورکړه، د په الیویټر کې وختل. سهار چې پاڅېدل یو لاړ شاور ته، بل بیرون و، بل چې شاور ته ننوته بل بیرون و.
په دې منځ کې د یو دوست ویلې چې زما سره په امیانۍ کې $100 او یا پیسې را سره وي $100 پکې کم دي. بل دوست فوراً ورته ویل چې نوې ستا په غیاب کې زما پیسو ته ضرورت و او لاندې کوزېدم څه مې په کار و پیسې را سره نه وي د وطن ما ستا د بامیان نه $100 واخیستل او په مجرد چې فرصت پیدا شي بانک ته لاړ شو ستا پیسې به زه بیرته درکړم. دا پیسې په ځان ومنلې. وروسته چې د هوټل نه وتل د هوټل منیجر ورپسې غږ کړ چې ودرېږئ دلته بېګا چې تاسې پاس ختلی ومې لیده چې په کاونټر دننه $100 لوېدلي وو. هغه $100 ما وساتل. ما نه غوښتل ستاسو شپه خرابه کړم یا خو د شپې دپسې در وخېږم نو تصمیم مې ونیو چې سهار تاسو چیک آوټ کوئ په هغه وخت به تاسو دا $100 بېرته در وسپارم. دغه نفر چې پیسې ورکې شوې وې د تعجب وکړ چې ما ته خو مې ملګري وویل چې دا پیسې ما اخیستې دي او اوس پیسې دلته پرتې دي. نو پوښتنه ترې وکړه چې پیسې خو ما نه دلته لوېدلې وې دغه سړي دغه راکړې تا ولې په ځان باندې دا ومنله چې دا پیسې تا اخیستې دي. نو هغه ملګري ورته وویلې چې خبره داسې وه چې ستا پیسې ورکې شوې وې او په کوټه کې یوازې زه او ته وو درېمګړی نه و. نو که دغه پیسې ما په ځان نه وای منلی تا بیا هم دا فکر کوئ دا پیسې حتما ما اخیستې دي ځکه چې کوټه کې بل څوک وونه او که دا کار ما کړی وای او دا پیسې مې په ځان نه وای منلی نو هغه زما او ستا ملګرتیا او هغه باور چې په منځ کې و دغه د منځه ته. نو ما دا غوره وګڼله چې دغه پیسې تاوان په ځان ومنم ځان چوپ ونیسم د دې چې دغه باور او اعتبار د منځه لاړ شي. نو متاسفانه چې زمونږ په جامعه کې اکثره وخت خلک اعتبار وخت چې راځي نو منځ کې چې $10 دغه وي مطرح وي ځینې خلک خپل اعتبار د لاسه ورکوي او هغه $10 ته ترجیح ورکوي. حالانکه حقیقت کې دا ده چې پیسې د باور په مقابل کې هیڅ دغه نه لري اهمیت نه لري. ګاندي ویلو نه په چا ویلو چې ولې که پیسې د لاسه ورکړي نو تا هیڅ د لاسه نه دي ورکړي که صحت د لاسه ورکړي نو یو څه د لاسه ورکړي دي او که اعتبار د لاسه ورکړي نو هر څه دي بایلودي. نو په شخصي ژوند کې ما تجربه کړې دي. موږ چې کله امریکې ته راغلو نو موږ بیکاره وو د 14 کالونو په وختونو کې یو چا راته یو کار وښوده کارونه ډېر کم نه پیدا کېده. خشرترین کار ته به هم ستا نه مخکې 10 امریکایان ولاړو. په هر صورت خبره ډېره نه اوږدوم خو یو عرب سره موږ دغه کنکشن پیدا کړ د یو دوست د لارې او هغه سره ما $400 ایښودل د هغه نه مې مال اخیسته. هغه مال به مې وړل په فلی مارکیټ کې به مې خرڅاوه څه ګټه به مې چې پکې وکړه ډېره کمه ګټه به پکې وه. باقي به مال چې بېرته راوړ پیسې به بېرته راکړې مال به خپل واخیست. یو وخت داسې راغی چې ما سره سرمایه بیخي نه وه سرمایه دا $400 ما د خلکو نه قرض کړي وو خلکو خپله پیسې وغوښتلې ما سره پیسې نه وې. یو څو هفتې زه لاړ نه شوم. رب تلیفون وکړ چې ولې نه یې راغلی کار ته یا ولې نه ځې فلي مارکېټ ته ما سره پیسې نشته تاله درکړم زه پیسې نه لرم. نو هغه راته وویل چې ستا دغه باور چې ما سره د اعتماد چې تا باندې د لرم یا دغه اعتماد چې تا ځان ته جوړ کړی دی هېڅ پیسو ته ضرورت نه لري ته راشه د خپل ما وړه او خرڅوه او خپل کار کوه. تر هغې وروسته بیا زه تلم نو بیا په ما باندې لیمټ نه و خوا به د $400 په مقابل کې ما $400 مال وړو لیکن د هغې نه وروسته چې چون اعتماد و بیا به د $2000 $3000 $4000 مال راکوه. هغه دوکان به مې هلته ډک و فروشات به مې ټول نه زیات و ځکه چې جنس به زیات و څومره چې به جنس زیات و فروشات به زیاتېده. یعنې هغه کار چې اعتماد کوه خپل پیسو نشو کولای. نو د پیسو نه د اعتماد ارزښت زیات و. ډېره مننه لودین صاحب ښه نظریات مو اورېدل د ډاکټر صاحب په کار او د صداقت صاحب نه نظر ورکړئ په دوی باندې چې کوم موضوعات تا په نظر مهم و چې بیا ذکر شي چې زموږ لیدونکي او دوستان د هغو نه په عبرت واخیستی شي.
او ډیره مننه، واقعا ډیر اساسي نظریات او اساسي واقعیتونه د ژوند بیان شول چې په عملی ژوند کې همدارنګه د پیکار صاحب محترم خبرې چې هغه واقعا بنیاد د اعتماد او د ژوند. زه به خلاصه دغه خپل فهم چې ما واخیسته دا ده چې اعتماد په انساني ژوند کې یوه مهمه اړتیا ده. که چیرې دا نه وي ژوند ډېر له مشکلاتو مسایلو سره مخامخ کیږي او حتی ټولنې سقوط کوي. له دې کبله اعتماد یو مهمه انساني اړتیا ده چې د ژوند او د ژوند اړونده تعاملاتو کې دا د یو مهم ممد او مهمې وسیلې په توګه باندې له دې نه کار اخیستل کیږي. ما دا کلمه د وسیلې یاده کړه چې ګرچې وسیله اکثرا فزیکی مسایل دي، اما دا یو ډیر معنوي د یو بنیادي سرمایې مشترک سرمایې په شکل باندې چې اطراف د یو معاملې دا استعمالوي او د دې په نتیجه کې دا زیاتیږي، دا په استعمال باندې څومره چې له امتحانه وځي دا خپل مثبت اغیز په دواړو طرفینو په خپل تعامل باندې کوي. او په عامه توګه اعتماد یو جهانی موضوع هم ده، نړیواله موضوع ده، په دې معنا چې موږ په دې کائناتو کې چې ژوند کوو د اعتماد په بنیادونو په معیارونو باندې زندگی کوو. دا شپه او ورځ چې راځي دا د نظام شمس نظام چې داسې موږ په اعتبار لرو، ژمی اوړی راځي یا مثلا اوس زمانه کې د دغه قوانینو نه څومره پیژندګلوي سوې ده، د هوا یا د تغییراتو پیشبیني یا وړاندیزونه تقریبا د موږ په ورځني ژوند کې دا د خرید او فروخت مسایل په یو شمیر معیارونو باندې قبول شوي معیارونو چې دوه طرفه په اعتماد لري. ساده ډول باندې موږ په ټولنه کې چې کله مرخت اخیسته هلته یو متر یا غاز یو معیار ده که نه، یا مثلا وزنونه یو تعداد معیارونه دي، دا معیارونه دي چې د اعتماد سمبولونه دي. یا په یو تعمیر کې اعتماد او د یو اسکلت په شکل باندې داسې د یو تعمیر مختلفې برخې په دې تکیه دي، یا د موږ په وجود کې اسکلت او همدا عضلات چې اسکلت هم ساتونکی ده او هم د مختلفو برخو دغه برخې سره یو ځای ساتي. یو عضلات محرکه قوه ده، دا دواړه یو د بل سره د انسان په ژوند کې مهم رول لري، مختلفې برخې په دې تکیه دي. یا د صداقت صاحب خو مسلکی سړی ده، ماته دومره راځي چې دا مختلف پرزې د یو ماشین په یو ماشیني سیستم کې چې په حرکت راځي څنګ په څنګ باندې کوم شی اسانتیا ورکوي. اکثرا ما اورېدلي چې موبلایل او ګریس خصوصا هغه برخې چې ډېر تحرک لري او حرکت اسانه کوي، نو اعتماد لکه د ګریس او موبلایل غوندې یو وسیله ده په یو سیستم ماشین کې. نو ډېره مننه لودین صاحب. دلته ځینو دوستانو سلامونه وړاندې کړي. غازي عابد ورور ویلي ډېر ښه بحث ته ګریټ ډسکشن. خور سریا جبارخیل سلامونه مې ویلي دي. بیا ویلي چې محترم مشرانو صداقت صاحب ډېر عالي او د عبرت نه ډک مثال راوست. ډېره مننه خور جبارخیل خورې. او یو ګروپ د په نوم د آنلاین دیني تعلیم یو پوسټر دلته اچولی چې دینی درسونه په اسانه پښتو باندې دي. خدای دې وکړي چې د موږ دغه موضوع د اعتماد سره ارتباط ولري. که ارتباط ونه لري نو هغه هر څوک چې دي فکر دې وکړي چې د محتوا نه د باندې تفسیره ضرورت نه ده چې وکړي. خو خدای دې وکړي چې دا اعتماد څوک تعقیب کی د اعتماد سویا به جګه سي. لودین صاحب مهرباني وکړئ موضوع مطرح کړئ چې د موږ میلمانه په هغه باندې خبرې وکړي. او مخکې یو څه خبرې خو موږ او تاسو مشترکې واورېدې چې اعتماد جوړیږي، یعنی د جوړېدو یو هغه ده چې صداقت صاحب هم مثال ویلې او پیکار صاحب ورته یو شي ته اشاره وکړه چې د کلونو جوړ شوی اعتماد ډیر شکنن خصوصیت هم لري، یعنی ډیر زر ماتیږي هم. که موږ او تاسو په خپله ټولنه کې وګورو پیکار صاحب محترم
دغه سطح د اعتماد زموږ په ټولنه کې یا دغه ټول د مختلفو دورو کې چې موږ راغلي یاستو د اعتماد سویه لوړه سوې د ټولنې د افرادو ترمنځ که کته سوې او عوامل به شي یا کمه سوې. تشکر جناب لودین صاحب. سوال بسیار به اصطلاح مغلق است و خیلی سوال بجا هم است. من خدمت شما عرض کنم که از دید روانشناسی و از دید جامعه شناسی در بسا موارد میگویند که هر قدری که تاریخ به اصطلاح پیش می رود و زندگی اجتماعی ترقی و انکشاف می کند، اعتماد میان انسان ها بیشتر و خوبتر می شود. متاسفانه در شرایط فعلی در داخل کشور خود که ما مسائل می بینیم خلاف این تعبیر و تفسیر است. ما متناسب با زندگی که سپری کردیم در داخل افغانستان و اولی که مطالعه می کنم 50-60 سال پیش در داخل افغانستان ما بسا مسائل داشتیم که واقعا دارای افتخارات مشترک بود، روابط مشترک بود. ما احترام متقابل داشتیم در یک جامعه به تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات و کلتور و عنعنات انسانها و باورهای دینی و اجتماعی و سیاسیشان اعتماد داشتیم، به اصطلاح احترام برش میگذاشتیم. ولی متاسفانه در شرایط فعلی و بخصوص در 50 سال اخیر در داخل افغانستان ما در حقیقت در برابر یک سلسله از مسائل قرار گرفتیم که هم اعتبار یا اعتماد فردی ما کم شده، هم اعتماد در میان خانواده ها کم شده، هم اعتماد در داخل جامعه و گروه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، حتی در مسائل دینی اعتماد خیلی ضعیف شده. البته این دلایل بسیار زیادی دارد. در قدم نخست اگر ما به خود اعتماد نداشته باشیم، اگر اعتماد به نفس نداشته باشیم، اگر به تاریخ و فرهنگ ادبیات گذشته خود گذر دقیق نداشته باشیم و متزلزل و فکر ما پریشان باشد، ما در برابر دیگران نیز چنین عملی را انجام خواهیم داد. از یک طرف در داخل کشور ما مسائل تعلیم و آموزشی که در طول تاریخ آموزش به خاطر آموزش در داخل کشور صورت گرفته، نه به خاطر درک عمیق و ژرف از مسائل تاریخی و فرهنگی کشور ما فقط همون که در انگلیسی میگن که education is for the purpose of education، اینجا میگن no, education is for the basic purpose of mutual understanding and deeper understanding of the society. یعنی ما در حقیقت در جامعه به خاطر درک عمیق از مسائل. خلاصه خدمت شما عرض کنم که زندگی چند سال یا 45-50 سال در داخل افغانستان از یک طرف ورود اندیشه ها و مسائل ایدئولوژیک در داخل افغانستان، از جانب دیگر عدم حزم و درک اون مسائل و در ارتباط با بسیاری گپای دیگری که اگر ما در جهان فکر کنیم، مثلا از نقطه نظر دین باوری و جامعه شناسی اختلاف میان افراد و اشخاص و اقوام و گروه ها و دسته ها کاملا نامتعارف است، یعنی درست نیست. اگر از نقطه نظر آفرینش فکر کنیم، در دین اسلام هم میگوید که انسان ها به مثابه بهترین آفرینش یا اشرف مخلوقات، اینا فقط تفاوتشان در کارشان است و در فکرشان و در صلاحیت و در اندیشهشان است. متباقی همگیشان انسان هستند و بهترینشان خوبترین در میانشان است. الان در این مسئله خلاصه خدمت شما عرض کنم که از یک طرف نارسایی تعلیم و آموزش ما در داخل کشور، از جانب دیگر مداخله با مورد و بی مورد کشورهای همسایه در مسائل افغانستان، از طرف دیگر ابرقدرت هایی که در داخل افغانستان میخواستند تأثیرات داشته باشند، این مسائل همه باعث شد که مردم افغانستان، با گفته یکی از دانشمندان میگه اگر شما خواسته باشه ملتی یا قومی را شما متفرق بسازین، پراگنده و در دشواری قرارش بدین، فرهنگ و تاریخ و تهذیبش باید از پیشش بگیرین. متاسفانه در حقیقت در این 45-50 سال تمام این ارزش های اساسی که ما داشتیم بسیاریش از پیش ما گرفتن تا بتانن بر ما حاکمیت خوبی داشته باشن. الان چه کاری باید بکنیم؟ ما باید در راستای ایجاد یک فرهنگ جدید گفتمان بین تمام مردم افغانستان، بین تمام اقوام افغانستان باید صحبت کنیم. آن اختلافات و نارسایی که در نتیجه دسایس دشمنان به وجود آمده و خیانتکاران داخلی به وجود آمده او را باید ترمیم کنیم، او را باید بازسازی کنیم
تا زمانی که ما به چنین بینش حرکت در داخل کشور خود نکنیم، نه اعتمادی سر هم دیگر خود داریم، نه به یک فرهنگ مشترک به وجود میاریم، نمیتونیم به طرف ملت سازی و به ساختار جامعه بپردازیم و هم نمیتونیم در برابر دشمنان داخلی و خارجی خود به شکل کاملا مستحکم ایستاده شویم. ډیره مننه. واقعا چې تاسو هغه مسایلو ته اشاره درلوده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه ته توجه او پاملرنه پکار ده چې هغه مشترک ملي ارزښتونه دي او د دې جغرافي هغه بډاینه ده او هغه اسکلیت ده چې دا ټولنه او دا وطن یې سره ساتلی ده. په هر صورت ټولنې تحول کوي، تغییر کوي، د عواملو په واسطه باندې متاثرې کیږي. محترم صداقت صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کوای شو چې موږ د ټولنو د خپل ټولنې ترمنځ د اعتماد سطحه لوړه کړو او ټولنیز اعتماد احیا سي او همدارنګه د دې اعتماد په نتیجه کې موږ ښه حاصل ولرو؟ تاسو تجربه هم لرئ، نهادي تجربه هم لرئ، د یو نهاد مشر وایي اوس هم کار کوئ. تاسو د مختلفو افرادو د رایوځای کېدو او د یو نهاد او د یو ټولنې په توګه باندې یو خدماتي نهاد تجربه تاسو ترسره کړې ده. کوم شیان او کوم چیلنجونه دي چې یا ګواښونه دي چې هغه ته توجه او له هغه نه تېرېدل پکار دي تر څو اعتماد په ځای سي؟ ځکه چې همیشه سوال کیږي چې د ټولنو د افرادو ترمنځ اعتماد ډیر مهم ده. هغه حکومتونه او ولسونه خو لا په څنګ کې هغه غټه خبره ده. مهرباني. ډیره مننه لودین صاحب. نو اصلا خو تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې یو سکلټ ته ضرورت وي هر ټولنه کې، په هر جامعه کې، په هر کار کې. او سکلټ د افغانستان چې دی او د ټولنې چې دی هغه زموږ ستاسې هویت دی، ملي ګرایي ده. په ملي ګرایي کې زما مطلب دا نه دی چې کنه څوک د خاص قوم یا قوم پرستی وکړي. ملي ګرایي کې موږ خپل ټول افغانستان راځي. نو په هغې کې د ټولو انسانانو هغې حقوق پکې بیخي برابر دي، مساوي دي. نو که هغه په هر ژبه ګډېږي او که په هر دین باندې باور ولري او که هر سمت او طرف ته واقع وي، ټول مساوي حقوق لري. او که هر چا ته موږ دغه بشري حقوق، مساوي حقوق ورکو او د هر چا حقوق ومنو، د چا په حریم باندې تجاوز ونکو، د چا حقوق د خپل لاندې نکو، نو دا زموږ هغه ملي سکلټ دی چې په دې کې موږ ټول ځایږو، ټول پکې راجمع کیږو. متاسفانه بعضې وخت کې یو مضره کړۍ پیدا شي، یو مضر شخص پیدا شي، نو بیا بعضې وخت کې خلک دا ټول قوم یا ټول سمت په دې باندې دغه کې متهم کړي چې دا ټول یا قوم پرستان دي یا جانب مقابل ته په کمه سترګه کتلي دي. نو موږ د خپلو اشتباهاتو ته که متوجه شو او په عین وخت کې دغه ونکو کټګورایز نکو چې ټول خلک خراب دي یا ټول ملتونه یا ټول قومونه، هر قوم کې خو خراب شته، په هر طرف کې خو خراب شته، لیکن ډیر ملي افکار شته چې هغه په دې باور دي چې افغانستان په تیرو څلوېښتو کالو کې د کوم مسیر نه چې تیر شو په دې کې ډېرې لاسوهنې وشوې دي او ډېر مضر اشخاص رادننه شوي دي او هغه اکثره وخت خودغرضه کړی وي چې یا د پیسو په مقابل کې یا د چوکۍ په مقابل کې د خپل ملي ارزښتونو نه تیر شوي دي او د خلکو سره تجاوز کړی، ظلم یې کړی. نو هغې ته که موږ متوجه شو په قرار موږ کولی شو بېرته د رفاه او د فلاح ساحې ته لاړ شو. افغانستان اوس هم خپل د جغرافیایي جوړښت چې لري دا د فطرتي جوړښت دی. دې کې ملت نه په ژبه باندې یو ځای کېږي. تاسو ګورئ ساوت امریکا څومره ملکونه دي، ټول سپانیش ژبه باندې ګډېږي، لیکن څومره ډېر ملکونه دي، دی ولې یو مملکت کېدای نه شي ځکه ژبه خو مشترکه ده. بعضې وخت کې ټول دین مشترک وي، ټول عیسویان دي، لیکن بیا هم دی بیل بیل مملکتونه دي، لیکن هلته نور ارزښتونه دي، کلتورونه دي، کلچر دی، خواړه دي، لباس دی، ډېر شیان دي چې دا یو ملت را جوړوي. نو که کله موږ د خپل ملي ارزښتونه را یو ځای کړو او دې ته توجه وکړو
نو موږ سره بیرته نښلوي او موږ بیرته سره نږدې کوي. مننه. او ډیره مننه دراني صاحب، تاسو خو د اعتماد په باره کې د ځاني اعتماد په نورو اعتماد همدارنګه د اعتماد هغه مهم قدمونه چې هغه 14 نقاطو ته تاسو او موږ او تاسو اشاره درلودله، که په همغو باندې متمرکز شو کوم شیان ډیر مهم دي چې موږ کولی شو چې دا اعتماد او باور دوباره احیا سي او دا ټولنه د یو فلاح و سلام په لوري باندې رښتیا او د تعاون بنیادونه رامنځته سي، ځکه چې دغه د اعتماد موضوع موږ او تاسو د هغې پوښتنې په نتیجه کې چې وطنوالو موږ کړې وه چې خو د تعاون خو په اعتماد استواره ده، اعتماد څنګه را جوړ سو او اعتماد پوښتنه ډیره مطرح کیږي. تاسو څه نظر لرئ څنګه کیدای سي چې دوباره احیا سي؟ او ډیره مننه لودین صاحب. زه اول غواړم مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم، دلته کار صاحب یوه موضوع ته اشاره وکړله، دغه د اعتماد سویه په څه رقم سره جګیږي او په څه رقم سره ټیټیږي، له منځه ځي. یوه موضوع ته چې زه غواړم اشاره وکړم د تاریخي نقطې نظر نه، په افغانستان کې د اعتماد د سویې د ټیټولو لپاره دغه دهه دیموکراسي چې ورته وایي، دهه دیموکراسي کې او دغه د موږ یوه ډله چیز فهمان دغه دوه ته به موږ توجه وکړو. دغه دیموکراسي په لسیزه کې د خارج نه ځینې مفکورې را وارد شوې افغانستان ته راغلې او د موږ چیز فهمانو هغه قبول کړلې. دغه موضوع د مبارزې او دغه مبارزې ذهنیت د دوی په منځ کې پیدا شو، دا د فصل ذهنیت و. د فصل ذهنیت و چې خلک یې تقسیم کړل، دا کمپرادور ده، دا بورژوا ده، دا فیودال ده، دا دهقان ده، دا کارګر ده، دا تاجک ده، دا ازبک ده، دا ملیت ده، دا اتنیسیتی ده. دغه اصطلاحات د افغانستان ادبیاتو ته داخل کړل. زه فکر کوم دغه سبب د دې وګرځېده چې د اعتماد سویه په ټولنه کې ډېره ټیټه سي، حتی په افرادو کې، په نهادو کې. دغه چیز فهمانو هر ګروپ چې جوړ کړي بیرته انشعاب وکړي، هر ګروپ چې جوړ کړي انشعاب وکړي، اعتماد نه و په خپل مابین کې هم د دوی. نو دا یو ډېر مهم رول لري. د دې لپاره چې د دغه په مقابل کې یو عمل وشي، موږ ته ضرور ده چې د فصل یوه مفکوره منځته راشي، د وصل وبخښئ، د وصل مفکوره منځته راشي چې دغه درزونه چې را پیدا شوي دي، دغه درزونه بیرته وګنډي، یو د بل سره وصل کړي او اعتماد د دوی په منځ کې زیات شي. د دې لپاره بیرته د تاسو موضوع مطرح کړئ، هغه ته راسو. د ما په نظر باندې دلته خور هغه لیکلي دي چې جبار خیل هم لیکلي، موضوع بسیار عالی، اعتماد در قدم اول ما باید اعتماد به نفس خود داشته باشیم و با اعتماد قوی وقتی در جامعه و اجتماع داخل میشیم چنان رفتار نماییم که اعتماد همه را نسبت به خود جلب نماییم. بیا ویلی دی از احترام به پیکار صاحب واقعا که اندیشمندانه موضوع را تشریح میکنم. په دغه موضوع کې چې زه راسم، زه هغه 4 پایې ته بیرته راځم. ما ویلي چې د فردي اعتماد به نفس 4 پایې لري. چې اول موږ باید صداقت او تمامیت ولرو او دا it's a learnable skill. موږ کولی شو چې خپل د صداقت او د تمامیت سویه جګه کړو. بیا موږ حسن نیت ولرو، دا مهم عنصر په دغه کې حسن نیت ده. بعد له هغه نه بیا موږ خپل ظرفیت او اهلیت زیات کړو. په هر ساحه کې چې موږ هنر مهارتونه لرو، هغو ته وده ورکړو، زیات کړو، تر څو چې او عملی کړو. د عمل په نتیجه کې موږ مثبت نتیجې ته ورسیږو. هغه وخت چې ډېر افراد په ټولنه کې دغسې وسي، قابل د اعتماد وګرځي، نور خلک په دوی اعتماد کوي، یو په بل هم اعتماد کوي او د اعتماد سویه په ټولنه کې زیاتېږي. ډیره مننه. واقعا چې دا هغه اساسي نقطې دي چې پیل د ځان نه پکار ده چې څنګه کولی شو او دا قابل د دې ده چې متل دی charity begins at home.
نو موږ هر کار چې کوو او دغه هر خبرې چې دلته کوو د ما په نظر باندې یعنی به نظر ما مهم است که ما در مقابل هر عمل و گفتار خود در مقابل پندار در مقابل گفتار و در مقابل کردار خود مسئولیتش بگیریم. او ډیره مهمه خبره په دې ده چې دغه که چیرې د یو خبرې مسؤلیت وانخلو او بل نن یې وکړو سبا بیا هغه نه انکار وکړو خدای ناخواسته د موږ د اعتبار او اعتماد په واضح توګه باندې خپله ماتیږي. له دې کبله هر څوک د خپل اعتماد او اعتبار د ساتلو او د خپلو صلاحیتونو د لوړولو دپاره یو منظم قصد او عزم وکړي انشاءالله چې دا اعتماد سویه لوړیږي. یعنی دا داسې یو موضوع ده چې دا قابلیت د منځته راوړلو لري. یعنی سره له دې چې کیفي موضوع ده اما دا داسې نه ده چې یا په بازار کې خرڅه سي یا د یو متاع په شکل، بلکې دا رشد کوي، خپله نمو کوي او خپله کیدای شي چې موږ یې رامنځته کړو اول له ځانه او چې دا خپله حسن نیت څنګه وکولی شو چې پراخ کړو په یوازې د دې چې بد نیت یا سوء نیت رامنځته وي. اکثره دا سوء نیت یا بدګماني هم ډېره بدې اغېزې لري. یعنې صداقت او وفا په عهد باندې په معاملاتو کې تاسو یو شي ته اشاره وکړه چې هغه حسن نیت هم سړی ولري او تمامیت هم ولري، خو د بعضې کارونو د اجرا صلاحیت اهلیت یې ونه لري او نتیجه ورنه کړي څوک اعتبار نشي پرې کولی. اهلیت یې ونه لري او نتیجه ورنه کړي څوک اعتبار پرې نه کوي. یعنې دغه هم مهم رول ده. یعنې دا څنګه کیدای شي چې یو مثال ساده مثال چې دې لپاره چې ډېر زه به یو ساده مثال د دې لپاره راوړم. ما خپلو ورکشاپو کې هم دا خبرې کړې دي. زه دوه زامن لرم چې په موږ باندې ډېر ګران دي. خدای ناخواسته که چېرته یعنې د ما په هغه د ژوند په شریک باندې دومره ګران دي چې له ما نه هم ډېر زمن یې پرې ګران دي. اما که چېرته دوی جراحي ته ضرورت پیدا کړي زه ښه اعتبار لرم، اعتمادم لرم چې د ما کډه د ما میرمن دوی پرې ګران دي، اما اعتماد نه پرې لرم چې دې ته اجازه ورکړم چې جراحي وکړي، ځکه چې د جراحي اهلیت هم نه لري او کومه نتیجه هم نه لري. اما که یو جراح ډاکټر وي په شفاخانه کې چې 500 زر جراحي کړي دي او کامیاب هم ده، هم اهلیت لري او هم فعالیت کړی هم نتیجه ورکړي، په هغه باندې اعتماد کولی شم. نو تنها صداقت او حسن نیت کفایت نه کوي، ضروري دي اما کافي نه دي. د دې لپاره چې د اعتماد هغه ټوله محتوا کفایت پیدا کړي، په هغه کې دا دوه شیان چې د اهلیت موضوع ده چې هم ظرفیت ولري د هغه لپاره او هم نتیجه ورکړې وي، د دوی فعالیت نتیجه ورکړې وي. دا څلور واړه مهم، دا څلور پایې د اعتماد د میز لپاره دي. درانه صاحب تاسو ډېر ښه مثال ورکړ، خبره مې اورئ؟ مهرباني ډېر ښه مثال مو ورکړ. د اهلیت ډېر مهم دی چې چا کې د یو کار اهلیت واوسېږي، یعنې یو څوک اهلي کار واوسېږي، یوازې اعتبار او باور سم نه وي. ما سره په بزنس کې دا ډېر دغسې کېږي چې یو څوک راشي بعضې وخت کې یو زه ورکشاپ لرم، نو کوم چا ورته کار کړی کار ورته خراب کړی، نو چې بیا زه ورته هغه کار ورپه ګوته کړم چې دا کار دغسې شوی دی، دې کې دغه عیب دی، نو بیا نفر راته بعضې وخت کې وایي چې دا نفر چې زه ورباندې کار کوم ډېر باور پرې لرم، اعتبار پرې لرم، فرض کړه د 20 کال 30 کال تجربه لري او په عین وخت کې ډېر ښه سړی دی، دا ښه سړیتوب باندې چې ډېر ښه سړی دی. نو زه ورته وایم چې دا ښه سړیتوب دا معنا نه ورکوي چې دا ډېر ښه میخانیک هم دی. ښه سړی به وي، زه په دې کې شک نه لرم، لیکن دا چې ښه میخانیک دی که نه دا بیا بېل دغه دی. نو زه بیا همدغه مثال ورکوم، ورته وایم زه ډېر ښه سړی یم خو زما د چړې لاندې سملي چې زه دې عملیات کوم. نو بیا هغه وایي چې نه، نو دا ښه سړیتوب په درد نه خوري. نو بعضې وخت کې زموږ خلک په دې باندې چې دا سړی فلانی سره ډېر ښه سړی دی یا ډېر ښه
عالم دی یا ډېر ښه مولوي دی یا ډېر ښه مسلمان دی، نو فکر کوي چې دا په هر کار کې ډېر مخکې وي، لیکن هغه نه، د اهلیت هم ډېر مهم دی چې سړی ولري. مننه. ډیره مننه. واقعا دغه دوه مثالونه چې تاسو ورکړل په ټولنیز زندگی کې ډیر داسې شیان پیښیږي چې موږ هغه قدرت او اهلیت او صلاحیت یو کار د اجرا ډیر مهم ده که چیرې په ټولنه کې خصوصا ټولنیز کارونه یا مسلکی کارونه هغه اهل ته ونه سپارل سي او تنا په دې باندې چې دا ښه سړی ده او د ما ملګری ده او د ما انډیوال ده او هغه کار هم عمومي ټولنیز کاري او د هغه باید یو حاصل ورکړي او نتیجه پې مرتبه سي. که داسې مسایل رامنځته سي بیا مشکلات نور هم ډیریږي، اعتماد او اعتبار له منځه ځي. متاسفانه د موږ او تاسو په ټولنه کې په خاصه توګه د طبابت سیوا حیاتي مسلک ته موضوع ده. د موږ او تاسو ډیره سرمایه او مریضان نورو ته احتیاج دي، د دوا په لحاظ یا نور مسلکونه دي. نو په دې لحاظ باندې که چیرې افغانان وکولی شي چې په مسلکي پوهه هم خصوصا په هغو ځایو کې چې دا امانت ډیر مهم ده دې ته توجه او پاملرنه وکړي، نو د اعتماد سطح به د موږ او تاسو په کارونو کې لوړه سي. هغه ځکه اعتماد له تولید سره هم له حاصل سره هم تړلی ده. مخکې له دې چې اقدام کیږي یو کار ته، لکه دراني صاحب چې مې اشاره وکړه چې باوجود د دې چې د ما اولادونه په ما په د کور ودانې باندې ډیر ګران دي، اما که چیرې یو جراحي او حیاتي مسله پیښه سي نو دوی خپل اقدام نه کوي، دوی هغه چاته ورځي چې هغه له تجربې نه تیر سوی. نو په زندگی کې دا شیان هم ډیر تړلي دي. دا شیان پیکار صاحب محترم، تاسو هم کومه داسې تجربه په د خپل زندگی کې افغانستان کې هم کار کړی، دلته هم کارونه کړي، کله کله په یو سازمان کې دغه کار غیر اهل ته غیر صلاحیت والا خلکو ته وسپارل سي او کارونه بیا نو د اعتماد سطح په سازمان کې یا په کورنۍ کې یا په دغه سیستم د مسلکیتوب کې څومره ګډوډي ممکن رامنځته سي؟ خواهش کوم، ډیره مننه. خب دا د دراني صاحب خبره او د صداقت صاحب خبره مثالونه هم چې راوړل، دوی خو ډیر اهمیت لري او ډیر ارزش لري. خدمت شما عرض کنم که ببینیم در بسا موارد اگر ما به تاریخ کشور خود فکر کنیم، چرا ما از زمانی که استقلال به دست آوردیم تا به امروز هیچ حاکمیتی که برای همه مردم افغانستان و هیچ شخصیتی که قابل قبول برای همه مردم افغانستان باشد نداریم. این به خاطر است که ما در حقیقت در طول تاریخ موجودیت این کشور در برابر یکدیگر اعتماد شکنی داشتیم. یا است که اعتماد شکنی وجود داشت، یا است که درک ما از حالت اعتماد درست نبوده. یکی از بزرگان میگوید که شما به کسی اعتماد کنین درست است، اما کنترلش کنین که آیا اعتماد شما را میشکناند یا خیر. من مدت تقریبا 20 سالی که در اداره والا حضرت آقا خان کار کردم، در حقیقت یکی از مؤلفه هایی که در اونجا همیشه صورت می گرفت است که اگر شما آنچه که به مردم، به جماعت، به گروه هایتان وعده میتین و او را اجرا نمی کنین، زبان شما معتمد است ولی کارکرد شما معتمد نیست، شما اعتماد کسب کرده نمیتونید، اعتماد به وجود آورده نمیتونید. مثلا جریان های سیاسی در داخل افغانستان، تمام مشکلات ما که در داخل کشور است از دست مردم عادی افغانستان نیست، یه از دست تمام روشنفکران و چیزفهم ها و نخبه ها و سیاسیون است که هر آنچه به مردم و ملت خود وعده دادن هیچ کدامشان ورا تحقق پذیر نشدن، یا در نتیجه اشتباهات و نارساهای خود، یا است که به ملت اعتماد نداشتن و ملت به دنبال خود نکشاندن. در شرایط فعلی شما ببینید در داخل کشور، ما چند روز پیشتر زمانی که پاکستان یک مقدار دشواری ها را بر مردم افغانستان آفرید و بعد بمبارد کردین پای دیگه، ببینید ما هر قدری که با حاکمیت کنونی در داخل افغانستان مخالف باشیم، حاکمیتشان بر ما درست نباشد، مشروعیت نداشته باشد یا قابل پذیرش بر ما و بر همسایه ها و جامعه جهانی نباشد، ولی اگر ما تجاوز و تخطی پاکستان بر کشور خود قبول کنیم و را تقدیر کنیم، یه نهایت به حساب بی اعتمادی ما در برابر خود، در برابر ملت و مردم افغانستان است.
یا به طور مثال در شرایط فعلی اگر ما در داخل کشور خود فکر کنیم، ببینید 4 تا 5 تا دیگه با استفاده از آزادی به حساب مجازی و هم آزادی حقیقی نیست در دنیای مجازی که من افغان نیستم، من افغان هستم. من میگم کسی که میگوید که من افغان نیستم یه هم یک اشتباهی بزرگ است، و کسی که میگه من افغان هستم یه هم یک اشتباهی بزرگ است. ما در شرایط فعلی به خاطر اینکه بدانیم امی کشور از چنگال تمام دشواری هایی که در نتیجه مداخلات کشورهای همسایه و منطقه و جامعه جهانی به وجود آمده ایران نجات بدیم و رهایش بسازیم، بعد از 30 40 50 سال شاید ما بیایم به سر صحبت کنیم و مطالبه مطرح کنیم. ما آل بجان هم دیگر خود افتیدیم چون اعتماد به خود نداریم و اعتماد به دیگران. لذا این گپ ها در این شرایط فعلی بر ما نه تنهایی که جایی را بر ما بتا مشکلات را ایجاد می کند. و بیم به مسئله بسیار ساده، ما هر کدام ما در کشور میگیم ما همه برادر هستیم. درست است، ما باید ثابت بسازیم که واقعا برادر هستیم. در صورتی که ما ثابت ساخته نتانیم، ما میگیم خود در داخل افغانستان پشتون و هزاره و ازبک و تاجک همگیشان برادر هستند. واقعا که برادر هستند، در میان مردم عادیشان هیچ مخالفت و مشکلی نیست. این کسایی هستند که در نتیجه همو گپا و مطالب خود مسائل به وجود آوردن. لذا ما ثابت بسازیم که کسانی که بگن که ما این نیستیم اینا دروغ میگن، و کسانی که میگن ما هستیم اینا هم باید ما تثبیت بسازیم و بفهمونیم که یگانه راه برای نجات ما، برای اعتماد سازی ما فقط ایست که آنچه که از زبان ما میبرد در برابر یکدیگر در دل و احساس و وجدان ما باید انعکاس پیدا کند. و حرف آخر ما خدمت شما است که اگر شاید اونقدر ارتباط هم نداشته باشد، ولی زمانی که یکی از صحابه در نزد حضرت رسول خدا آمدن و رسول خدا از ایشان پرسان کرد شما چگونه آمدید؟ گفت ما با اشتر خود آمدم. گفت اشتر را چه کردین؟ گفت در بیرون گذاشتم. گفت چطور گذاشتی؟ گفت با توکل خدا گذاشتمش. گفت خدا برات اشتربانی نمیکنه، برو بستهش کن بعد توکل به خدا کن. بعد بیا گفت اینجا ما برات بفهمونم که توکل و اعتماد چیست. ما در دنیای اسلام هم زمانی که میگیم که صداقت داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، به خدا اعتماد داشته باشیم، به پیغمبرش اعتماد داشته باشیم، یه به معنی عزیز است که میگه وقتی که میگم ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است. اگر ما بگیم که صبر به معنی ایستادگی است، توقف است یا استاپ است، نه. ان الله مع الصابرین به معنی است که کسانی که صبر میکنن ولی در قبال صبر تفکر و اندیشه میکنن، او وقت است که میتونه که صبر برشان معنی بسیار خوبی بده. ما هر آنچه که میگیم باید جامعه عملی برش بپردازیم. و آخرین حرف ما یک عبارت که در شرایط کنونی حرف من متوجه تمام هموطنان است، تمام روشنفکران است، تمام چیز فهم هاست، آنهایی که سیاست میکنن، آنهایی که فاش میگونه، دروغ میگونه، چوله و چپوله انعکاس میتن. باور داشته باشیم که تا زمانی که همه اقوام افغانستان دور هم جمع نشوند، گفتمان بین الافغانی و بین انسانی را آغاز نکنند، نه کشور نجات داده میتونند، نه در برابر خدا مسئولیت خود انجام میتن و نه در برابر مادر وطن. ما فقط باید از خود شروع کنیم و باید کارها را پیش ببریم. تشکر. مننه، ډیره مننه. ډیره مننه پیکار صاحب. موږ فقط وخت هم زیاتې پوره کیږي داسې وکړو چې صداقت صاحب 2 دقیقې وخت your last message او بیا به لودین صاحب تاسو هم 2 دقیقې، بیا به پیکار صاحب ته 2 دقیقې وخت ورکړو. 2 دقیقې کې هغه خپل اخرنی پیغام دوستانو ته خدمت کوي. صداقت صاحب مهرباني وکړئ. ډیره مننه درانه صاحب، واقعا پیکار صاحب ډېرې علمي خبرې وکړې. زه فقط دا عمر وایم چې باور ډېر یو پراخه سینه لري. ریګن یو وخت کې د روسانو سره یو قرارداد امضا کوه چې هغوی باید خپل اتومي وسلې د منځه وړی وای، او یو په مقابل کې امریکا هم باید خپل اتومي ذروي وسلې د منځه وړی وای. نو جناب پیکار صاحب خبرې ته راځم چې اولې ریګن وویل چې we will trust that they will do their job but trust but verify. سره د دې چې موږ په باور لرو لیکن باید کنفرم کو او ارزیابي هم وکړو چې واقعا دوی دا کار کړی دی. نو په پټو سترګو باندې اعتماد هم سم نه دی. سړی باید په کورکورانه قضاوت هم ونه کړي. همیشه که څوک یو کار کوي هغه یو ارزیابي وشي، یو کتنه وشي.
په پټو سترګو باندې باور کول په بزنس کې هم په سړي باندې منفي اغیز لري او په ټولنیزو چارو کې هم منفي اغیز لري. او باور شروع د ځان نه ده، دغسې په ټولنه باندې دغسې په عقایدو کې موږ چې کله ایمان وایو دا ایمان خپله باور دی. بعضې وخت کې موږ یو شی په سترګو نه ګورو لیکن باور پرې لرو، او هر هغه څه چې په ذهن کې یو ځلې تاسو هغه راوستلی شئ او په ذهن کې هغې ته ځای ورکئ، هغه عملي بڼه هم پیدا کوي. نو زما فقط همدغه پیغام دی دوستانو چې ډېره مننه ستاسو نه چې وخت مو راکړ. کوربه نورالدین صاحب تو خو کوربه ته یوه دقیقه چې خپل پیغام وکړه. ډېره مننه. له یوې به هم کوشش وکړم چې کمې خو هغه څه چې په ټولنه کې نه لرو یا ورته ضرورت وي د هغه دپاره راځئ کار وکړو. ډېره مننه. That's good. پیکار صاحب 2 دقیقه آخر یک پیغام آخرتان. خواهش میکنم. جناب درانه صاحب دلته به یو کوشش کوم چې یو دوه جملې به دغه سیاسي خبرې وکړم. دا خو اجتماعي او فرهنګي هم کېږي دا ټول شیان، خو ولې د ما غوښتنه دا ده چې دا به یو لږه سیاسی وکړم چې دوستانو ته هم د ما پیام ورسیږي. خدمت شما عرض کنم که برای همه مردم افغانستان، برای تمام کسانی که اعمال ما و شما را میشنوند، یقینا برای ما ثابت شد که زمانی که ما به کشورهای دیگر به شوروی سابق اعتماد کردیم سرنوشت ما به کجا رسید. زمانی که به کشورهای همسایه اعتماد کردیم سرنوشت ما به کجا رسید. هنگامی که در داخل افغانستان در زمان حضور شوروی ها گفتیم که تا زمانی که دروازه سیاسی سفارت امریکا در افغانستان باز نشود ما خوشبخت نمیشیم. او را هم در جریان 20 سال مشاهده کردیم و دیدیم. ما پیامم به هموطنان نیست که نه امریکا، نه اروپا، نه کشورهای همسایه ما را خوشبخت میسازند. اما قسمی که در قرآن عظیم شان میگوید که هر ملتی که در تغییر و تقدیر سرنوشت خود نقش بازی نکند خداوند هم تقدیرش تغییر نمیده. یک واقعیت مسلم است. با در نظر داشته از که آل باز هم بسیاری ها چک چک میکنیم و کف میزنیم که حضور امریکایی در داخل افغانستان خواهد به خاطر خوشبختی ما خواهد شد. نه خیر نی. تا زمانی که همه افغان ها با هم متحد نشوند، یک دیگر خود در آغوش نگیرند، هر کسی که هستند ما حالت احتساب و به اصطلاح بگویم که باجگیری نیست. تا زمانی که ما با مسابقه یک ملت آگاه تبدیل نشیم به خاطر نجات کشور خود، هیچ کسی ما را نجات نمیده جز خداوند و خود ما. تشکر شما. سر تشکر. زبا آخر خبری دلته دی خور سوره جبرخیل یو پیغام را لگل بیغه به اخلاص کم. ویلی دیلودین صاحب موضوع مهم این که اعتماد کدام متاع نیست آن را بخریم. متاسفانه در جامعه محترم افغانی ما آنقدر حسن نیت ها کمرنگ شده است که اصلا مردم عام را راه خود را گم کردند که به کی اعتماد کنند. به طور مثال انجمن ها و گروه های اجتماعی افغانی در تورنتو روزانه رو به افزایش است. در اول آنقدر میخواهند که اعتماد افراد جامعه را با وعده های بسیار جلب میکنند، اما متاسفانه بسیار زود و ناکاری ها و اینکه اجرات نمی نمایند مردم ما بسیار مایوس میشوند و اعتمادشان میشکنند. دیگه لپاره با انشاءالله پر راتلونکي پروګرامو کې ځینې دوستان میلمه کو چې خپل نظریات وړاندې کړي او زه ولودین صاحب هم خپل موږ برداشت پیدا کړي چې شده. نو بس دوستانو تر بلې هفتې پورې د خدای په امان انشاءالله بلې هفتې ته به د اعتماد په باره کې نور موضوعات مطرح کو او دوستانو ته به وړاندې کو. د خدای په امان. خدای په امان. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله.